بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګران کتونکو. پروګرام د نن خبر سره زم تاسو قربا فدادیل دا پروګرام تاسو د پاکستان ټلویزیون په خبر مرکز نه پی ټی وی نېشنل باندې نیخ پنهغه ګوري. عرب سربراهي اجلاس شوه دی. په دې اجلاس کې امیر قطر هم خبرې کړې دي د ګریټر اسرائیل خلاف. د سره تاسو پته ده چې وزیر اعظم محمد شهباز شریف هم پاره کې شرکت کړی دی. بیا په سایډ لاینز کې وزیر اعظم شهباز شریف او د سعودي ولی عہد محمد بن سلمان ملاقات شوه دی. په دې تفصیل تاسو درکو. او د سره چې کوم د امن او امان صورتحال دی خصوصا بلوچستان کې یو افسوسناک واقعه شوه ده. آی ای ډي دماکه شوه ده. کیپټن بشمول 15 ځوانان پای کې شهیدان شوي دي. د سره په غزا کې چې کوم صورتحال دی هغه هم تاسو ته وړاندې کوو. د موسم په حق له هم موسمیات څه پیشګویي کړې ده هم تاسو ته وایو. اول راځو عرب سربراهي اجلاس چې کوم دی هغه هنګامي شوی دی. امیر قطر هم پای کې خبرې کړې دي او دا خبرې کړې ده چې ګریټر اسرائیل ایجنډا د عالمي امن لپاره خطر ده. انسانیت خلاف جرایم چې کوم دي هغه ټول حدود پار کړی دي اسرائیل. د سره نور ملکونه چې کوم سربراهان په دې اجلاس کې شریکو هغه هم ډیر زیات غندنه کړې، ډیر زیات مذمت کړې ده. د اسرائیل چې کوم ګامونه دي خصوصا په قطر باندې چې کومه حمله براه راست اسرائیل طرف نشوي ده پای کې هغې نه پس اسلامي ملکونو کې ډیر زیات غم او غصې اظهار کیږي او بیا دا اسلامي هنګامي سربراهي اجلاس چې کوم د دې لپاره راغوښتل شو چې د غزا په صورتحال باندې هم غور او فکر وشي. وزیر اعظم شهباز شریف هم په دې اجلاس کې خبرې کړې دي او د ویلي دي چې اسرائیل چې کوم د انسانیت خلاف جرایم دي په دې باندې پکار دي چې احتساب په کټهره کې اسرائیل راوستي شي. او د سره د امیر قطر سره هم وزیر اعظم شهباز شریف ملاقات شوه دی. نور چې کوم اسلامي ملکونو سربراهان دي هغې سره ملاقات شوه دی. امیر قطر سره چې کله ملاقات و د وزیر اعظم شهباز شریف نو بیا هغې په دې ډیر سخت مذمت وکړو، د افسوس اظهار وکړو د پاکستان طرف نه، د پاکستان حکومت طرف نه، د پاکستان ولس طرف نه. خو دی وویل چې پاکستان اوږه په اوږه ولاړ دی د قطر سره، د قطر د خلکو سره. دا صورتحال که تاسو وګورئ نو بیا تقریبا په درېیمه ورځ وزیر اعظم شهباز شریف رسېدلی و، قطر ته ځان رسولی و. خو اوس په دې اجلاس کې بیا هغې شرکت وکړو. دې نه مخکې وزرای خارجه سطح باندې چې کوم اجلاس و پای کې نایب وزیر اعظم او وزیر خارجه اسحاق ډار شرکت کړو او بیا نور ملکونو چې کوم سربراهان دي یا وزرای خارجه دي هغې هم د اسرائیل ډیره زیاته غندنه وکړه او په دې صورتحال باندې کافي د تشویش اظهار وکړو چې کوم صورتحال د مشرق وسطی دی او کوم د ګریټر اسرائیل ایجنډا ده د عالمي امن لپاره خطره ده. نسل کشي روانه ده د فلسطینیانو. تاسو پته ده بیا په دې کې دا ویل شوي دي خصوصا د وزیر اعظم شهباز شریف طرف نه هم چې اوس وخت راغلی دی چې مونږ خاموش پاتې نشو، مونږ چپ پاتې نشو. مونږ ته پکار دا دی چې اتحاد او اتفاق مظاهره وکړو. اسلامي نړۍ ته پکار دی چې د اتفاق مظاهره وکړي او د سره د اسرائیل چې کوم توسیع پسندانه او جارحانه پالیسیانې دي د هغې روکتھام دپاره پکار دا دی چې اوس ګامونه واخیستلی شي. وزیر اعظم شهباز شریف په دې اجلاس په موقع باندې د مختلف ملکونو چې کوم سربراهان دي هغې سره د هغې ملاقاتونه وشو. د تیونس مشر سره، د مصر صدر سره د هغې ملاقات وشو. بیا بین الاقوامي قوانین چې کوم دي په هغې خبرې اترې وشوې چې هغه داسې کم محرکات دي چې اسرائیل مسلسل دا قسم جارحیت کوي او مسلسل هغه نه صرف په غزا کې بلکې آس پاس چې څومره ملکونه دي په هغې باندې هم وقتاً فوقتاً حملې کوي. که تاسو یمن ته وګورئ، که تاسو ایران وګورئ، تاسو اوس ریسنټلی قطر خبر وکړئ نو ظاهره خبره ده چې دا هغه پالیسي ده چې هغې د وجې نه موږ دا ګورو چې عالمي طاقتونه بشمول امریکا هغه هم مرسته کوي، باقاعده سپورټ کوي، اعلانیه سپورټ کوي او دا قسم بین الاقوامي چې کوم انساني حقوق تنظیمونه دي هغه هم بې بس ښکاري. اقوام متحده غوندې یو غټ فورم، سلامتي کونسل غوندې غټ فورم هم بې بس ښکاري. صرف په هغې کې مذمت کیږي، مذمتي قراردادونه پیش کیږي. خو اوس چې کوم دا مطالبه د وزیر اعظم پاکستان محمد شهباز شریف طرف نه مخې ته راغلی ده چې پکار دا دی چې احتساب په کټهره کې راودرولی شي اسرائیل. او بیا دا مطالبه هم مخې ته راغلی ده چې د اقوام متحده رکنیت معطل شي، ختم دې کړی شي. دې سره که موږ وګورو نو اسلامي نړۍ کې ډیر زیات تشویش دی، عام خلکو کې ډیر زیات تشویش دی. خصوصا که موږ د حجاز مقدس خبر وکړو بیا په دې کې موږ په مختلف عرب ملکونو کې
د امریکای د اډو خبرو کو نو بیا امریکا هم ظاهره خبره ده چې هغې دپاره هم یو دا غټ چیلنج دی چې اسرائیل څنګه په هغه ملکونو باندې براه راست حمله کولی شي چې کوم ځای کې د امریکې اډې دي یا د کوم ځای باقاعده فضایي حدود چې کوم دی هغه د امریکې په کنټرول کې دي. نو ظاهره خبره ده چې دې نه پته لګي چې د امریکې مرستې نه بغیر نه اسرائیل په غزه کې ظلمونه کولی شي او نه اسرائیل په نور ملکونو باندې حمله کولی شي. نو دا اوس وخت دی چې باقاعده په دې باندې خبرې اترې وشي. باقاعده په دې باندې زبانی کلامینه یو سټیپ مخکې واخیستل شي او عملی ګام پورته شي او اتفاق اتحاد مظاهره وشي. د امن او امان صورتحال حواله سره که تاسو د خیبر پښتونخوا خبرو کوي او که تاسو د بلوچستان خبرو کوي داسې ورځ نه تېرېږي چې افسوسناکه واقعه مخې ته نه راځي. د خیبر پښتونخوا چې کوم بالایي ضلعې دي هغې سره سره قبایلي ضلعې او خصوصا جنوبي ضلعو کې ډېر زیات د امن او امان صورتحال خراب دی او دلته روزانه بنیاد باندې موږ ګورو چې فورسز باندې حملې کېږي. د فورسز طرف نه انټیلیجنس بیسډ اپریشنز هم کېږي، پای کې جاني نقصان هم ظاهره خبره ده چې کېږي. او دې سره سره د بلوچستان نه هم دا قسم افسوسناک واقعات چې کوم دی مخې ته راځي. کیچ ضلع ده د بلوچستان، په دې کې یو آی ای ډي دھماکه شوې ده، په دې کې یو کیپټن بشمول 15 ځوانان شهیدان شوي دي. او دې نه پس چې کوم کلیرنس اپریشن شوی دی په هغې کې 15 ترهګر وژل شوي دي. او د بلوچستان اکثر واقعات په شا داسې تنظیمونه دي چې هغه ظاهره خبره ده چې پراکسیز دي. که تاسو خیبر پښتونخوا یا تاسو د بلوچستان خبرو کوي نو د هغې فنډینګ بهر نه کېږي، د هغې سپورټ بهر نه کېږي او بار بار دا ویل کېږي چې دا سپورټ دی ته د افغانستان په لاره کېږي، د افغانستان خاوره د پاکستان برضد استعمالیدل، باقاعده هلته ټریننګ کیمپس موجود کی، باقاعده هلته پټ ځایونه. نو دا هغه مسله ده چې د کابل او د اسلام آباد تعلقات هم هغې د وجې نه ډېر زیات موږ ته ښکاري چې خراب دي. په دې کې د پاکستان طرف نه بار بار دا ویل شوي دي چې د دوحه معاهده چې کله د امریکې سره د طالبانو کې ده پای کې غټ یو دا پوینټ و چې د افغانستان خاوره به د بل ملک خلاف نه استعمالیږي. افغان طالبان بار بار د دې خبرې تردید هم کوي چې دلته نشته، دلته هغه تنظیمونه نشته، هغه خلک نشته، خو شواهد او ثبوتونه داسې مخې ته را روان دي چې باقاعده د افغانستان خاوره د لپاره استعمالیږي. کوم تشکیلات چې کېږي او په تشکیلاتو کې 50 نه زیات اتیات یا وسلسل کسان راځي او سرحد عبور کوي، پار کوي او بیا کوشش کوي چې پاکستان ته داخل شي، باوجود د دې چې پاکستان په دې سرحد باندې باړ هم لګولی دی، یو چې کوم دی کانټهدار تار هم لګولی دی، خو دا ځای په ځای کټ شوی، ځای په ځای چې کوم دی پای کې لارې جوړې شوې دي. نو دا تشکیلات راځي باقاعده پای کې چې کومې پیښې اوس شوې دي ریسنټلی په دې څو میاشتو کې په پاکستان کې دننه په خیبر پښتونخوا کې پای کې دا پته لګېدلی ده چې نه صرف دا چې پاکستاني ملیټنټس دي ترهګر دي بلکې افغان نیشنلز هم په ځینې واقعاتو کې ملوث پاتې شوي دي. نو دا ظاهره خبره ده چې دا صرف د پاکستان چیلنج نه دی، د افغان قیادت هم چیلنج دی چې هغه دا وګوري چې افغان نیشنلز څنګه برتي کېږي په هغه تنظیمونو کې چې کوم په افغانستان کې موجودګي لري. نو دا د کیچ افسوسناکه واقعه آی ای ډي دھماکه، په دې کې کیپټن بشمول 15 کسان شهیدان کېدل. نو دا نه څه پیله پیښه ده نه آخري پیښه ده، د نه مخکې هم د میجر لیول چې کوم افسران دي هغه شهیدان شوي دي. دلته که تاسو د خیبر پښتونخوا صورتحال وګورئ، د بنو کې ریسنټلی اف سی لاینز باندې چې کوم حمله شوه پای کې چې کوم میجر عدنان اسلم شهید شو، کومه بهادري مظاهره هغې طرف نه شوې وه. نو ظاهره خبره ټول قوم دا قسم افسرانو ته، خپل سکیورټي فورسز ته، اهلکارانو ته، خو که د آرمي سره تعلق ساتي، که د اف سی سره تعلق ساتي او که د پولیس سره تعلق ساتي نو هغې ته خراج تحسین پیش کوي. په دې د ترهګرۍ خلاف جنگ کې نه صرف زموږ د فورسز قربانیان دي بلکې زموږ د عام خلکو، زموږ د سیاسي کارکنانو هم قربانیان شامل دي. او ځای په ځای موږ ګورو چې اوس عام ولس هم وسله راوچته کړې ده، باقاعده چې کله کوم ځای کې پیښه کېږي، کوم ځای کې حمله کېږي او کلي خلکو ته پته لګي نو کلي خلک خپل ټوپک تماچه چې څه په کور کې اویلیبل وي هغه راوچت کړي او د فورسز شانه بشانه هغه جنګېږي. دا قسم واقعات موږ په دیر کې وکتل، په باجوړ کې موږ وکتل، په لکي مروت کې او په بنو کې موږ وکتل چې دا قسم پیښو کې باقاعده فورسز ته د عام خلکو مرسته هم حاصلوي. او دا جنگ داسې دی، تاسو ته پته ده چې په دې کې د عام ولس د مرستې نه بغیر فورسز نشي کامیابې دی. په کار دا دی چې سیاسي حوالې سره هم اتفاق او اتحاد مظاهره وشي
مونږ ګورو د وفاقي حکومت یو پالیسی ده خو کومه پالیسی چې د صوبایي حکومت هغه لږ شانتې مونږ ته بلکې ډېر شانتې مونږ ته بدله ښکاري خو که د افغان مهاجرین حوالې سره پالیسی ده یا که د ترهګرۍ خلاف اپریشن دی اپریشن کول پکار دي یا هغې سره خبرې اترې کول پکار دي په دې کې زموږ سیاسي جماعتونه زموږ مذهبي سیاسي جماعتونه چې کوم دي هغه په یو پیج باندې نه ښکاري د یو سیاسي جماعت به یو رای د بل سیاسي جماعت په بله رای حالانکې چې کله د آرمي پبلک سکول پیښه شوې وه په 2014 کې هغې نه پس نیشنل ایکشن پلان جوړ شوی مختلف سیاسي جماعتونه دا هم غوښتنه کوي چې په نیشنل ایکشن پلان باندې د عمل وشي په هغه نیشنل ایکشن پلان کې خو باقاعده ظاهره خبره ده چې د اپریشن خبره شوې ده مختلف سیمو کې موږ دا ګورو چې کله حالات ډیر زیات خراب شي نو خلک پیاده روچت شي خلک سړک باندې باقاعده روزي امن مارچ کوي د امن نارې پورته کوي او بیا دا مطالبه کوي چې موږ ته د امن راکړی شي خو ورسره خلک د نقل مکانې نه هم یریږي دین هم یریږي چې هغه به کور بار پرېږدي خپل کاروبار به پرېږدي څنګه چې په باجوړ کې هغې ته ویلی شو چې محدود ورځو دپاره تاسو خپل ځایونه خالي کوي خو اوس ښه خبرونه دا هم د باجوړ نه را روان دي چې په هغې کې 10 نه زیاتې علاقې چې کوم دي باقاعده کلیر شوي دي د ډسټرکټ انتظامیه طرف نه ویلي شوي دي چې په دې علاقو کې ریاستي ریټ چې کوم دی هغه بحال شوی دی په دې کې د لوی مامون د غټې علاقې چې کوم دی هغه شامل دي او بیا غټه علاقه ترخو هغې حوالې سره هم ویل شوي دا کلیر شوی ده باقاعده خلکو ته ویل شوي تاسو سامان سره واپس خپل کورونو ته راتلی شئ خو ورسره دا هم ویل شوي دي چې تاسو ډډه وکړئ د سهولتکارۍ نه تاسو د فورسز مرسته وکړئ د انتظامیه د حکومت مرسته وکړئ خپل سترګې کولاو ساتئ خپل غوږونه کولاو ساتئ کوم ځای کې چې داسې سرګرمیانې ترهګر وي د هغې موومنټ وي د هغې موجودګي وي نو پکار دی چې تاسو فورسز یا حکومت سره فوري توګه باندې رابطه کوئ په ده چې د دې رابطې نه بغیر د دې اتفاق او اتحاد نه بغیر نشي کېدی په باجوړ کې موږ وکتل چې باقاعده هلته یو جرګه استعمال شوه جرګې تقریبا 9 زیات ادوار وکړل د مذاکرات او هغه خلکو ته ویل هغه وسلوالو ته ویل چې تاسو باجوړ پرېږدئ تاسو آبادي چې کومه علاقه ده هغه پرېږدئ تاسو غرونو ته ولاړ شئ تاسو افغانستان ته واپس لاړ شئ دې نه هم پته لګي چې عام خلک څه سوچ کوي عام خلک چې کوم دی هغې ته هم پته ولګېده چې مسله چېرته ده مسله که موږ د باجوړ خبر وکړو که موږ د وزیرستان خبر وکړو جنوبي شمالي او موږ که د خیبر پښتونخوا چې کوم جنوبي اضلاع دي په دې کې صورتحال چې کوم دی اوس ډېر زیات موږ دا ګورو چې عام خلکو کې هم ډیر زیات چې کوم دی تشویش دی ځای په ځای که لارې بندې شوي دي ځای په ځای که روزانه بنیاد باندې یا په هفته کې 2-3 ورځې کرفیو نفاذ کېږي نو ظاهره خبره د خلکو کاروبار هم متاثره کېږي د خلکو روټین چې کوم ژوند دی هغه هم متاثره کېږي ماشومان سکولونو ته کالجونو ته نشي تللی نو دا هغه د روټین زندگی ده چې د دې خلکو چې کوم دی مقدر جوړ شوی دی یو قسم او بیا د خلکو چې کوم تشویش دی هغې کې ورځ تر ورځه اضافه کېږي خلک دا غواړي چې کارروی دې وشي خلک دا غواړي چې امن دې راوستی شي کوم ځای کې چې امن نه وي تاسو پته هلته ترقي نه وي کوم ځای کې امن نه وي هلته سرمایه‌کاري نه خلک کاروبار غواړي خلک یو پر امن زندگی غواړي په دې علاقو کې چې کله د ماښام تیاره راشي نو دلته موومنټ بند شي دلته چې کوم د متعلقه تاڼو گشت دی د پولیس طرف نه هغه ډېر زیات محدود شي او دا قسم پیښې چې کومې دي دا روانې دي او ظاهره خبره ده چې دا یو تشویشناک صورتحال دی او په دې کې پکار دا دي چې خصوصا د قوم یا د ولس نمایندګي چې کوم سیاسي ګوندونه کوي چې هغه ډېر زیات سنجیدګۍ نه کار واخلي سیاسي بیانات سیاسي بیانبازي د هغې وخت تېر شوی دی اوس پکار دا دي چې دا خلک وښایي باقاعده عملی توګه باندې وښایي چې واقعي دا خلک دا سیاسي ګوندونه دا سیاسي اکابرین هم د ملک سره د قوم سره مخلص دي همدې سره زموږ د پروګرام وخت سرته رسي خپل کوربه فدا عادل ته اجازت ورکړئ د الله پامه